د سلفیانو عقیده د الله رب العالمین په باره کې التوحید والسلفیون. سلفیان چې دي السلفیه یؤمنون بوحدانیت الله ويؤمنون بأن الله هو رب العالمین وخالقه. سلفیانو عقیده دا الله د ټول کائنات او د مخلوقات رب دی. دا ټول کائنات الله پیدا کړی دي. الحمدلله رب العالمین صفاتنا هغه الله لره چې رب د ټول مخلوقات دی. الرحمن الرحیم صفات د رحمانیت ورله ثابت. دا د الله تبارک د اهل الحديث د وهابیانو سلفیانو عقیده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لکه ما ته ګوره په دې ما خواري کړی دا قصې نه کومه، ما خواري کړی عالم په پویږي دا څنګه کړی دي. د سلفیانو عقیده دا د زمن په دعوت کې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بندگی به د چا کوو؟ د الله. منځ الله ته، جهاد الله ته، روزه الله ته، زکات الله ته، دعوت د الله د پاره، مال د الله د پاره، تعلق د الله د پاره، ولادت الله د پاره او برا د الله د پاره. د سلفیانو عقیده د الله رب العالمین د توحید په باب کې دا ده فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. موږ د الله رب العالمین سره ملائکه نشریکان ګرځو، انبیاء سره نشریکان وو، لکه د عزیر علیه السلام او یا د عیسی علیه السلام فتوا چې بعض خلک ورکی چې دا د الله ابناء. زمن عقیده دا الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اسمان او د زمکی بادشاہ هغه الله دی. اسمان او د زمکی بادشاہ څوک دی؟ ورېځي الله را ولي، باران الله وروي، اسمان الله شین کوي، د زمکی نه بوټي او فصلونه الله را وباسي او د مړي بم الله را وباسي. دته ګوري دا عقیده چې د چای هغه مسلمانان دي که کافر دي. وای دا هغه عالم مولوی سی ابتدا بیان دی چې په منګ باندې د منبر نه فتوا لګئی. منګ درته عقیده بیانو، ته فتوا لګوا، د تا فتوا منګ ته هیڅ مشکل نه کوي، خو ته به د الله په مخ کې خړ سترګې او ټیټ سترګې. زمنګ د الله رب العالمین په باره کې عقیده دا ده الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. زمنګ الله داسې معبود دی همیشه ژوندی دی او د ټول کائنات نظام زمنګ الله چلوي. زمن عقیده دا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لا اله الا هو العزيز الحكيم. دا الله نه برس پټ دی او نه لاندې پټ دی، نه د شپې د الله نه پټ دی شي او نه ورځ د الله نه. الله ته ټول مخلوقات معلوم دی او ټول براو چته او عمل نامه بوي. عمل نامه کې د چا عمل رکیدل نشي، د چا عمل خلقیدل نشي. نو دا عقیده چې د چا وی هغه ساده باده خالص محمدي مسلمان وی کنه وی. شکر دې کولړیانو چې قانی دا عقیده زمنګ د الله رب العالمین مبارک، د الله رب العالمین د اسماء او صفات مبارک عقیده زمنګ څه شه ده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. د الله په شان معبود نشته د چشپرا ولی یا ورځ راولي، انسانانو له رزقونه ورکی، باران را اوره یو نور دري کې او یا نور راولي او رزق دري کې. د معبود خالق مالک رازق د رب لا نشته ده. زمنګ رب العالمین چې ده د خسته نومونه د قران مجید محفوظ کړي دي. لقد وصف الله تعالى نفسه بأكمل وأجمل الأوصاف كما يليق بجلاله وعظمته في كتابه وعلى لسان نبيه ليعرف خلقه بنفسه كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر. زمن ده رب العالمين در صفتونه او دا صفتونه بس دکوي، په دې صفتونو په معنا بزان پوي او د دې صفتونو مطابق به زندگی تیروي د الله د بندګۍ په شکل کې. زمنګ رب العالمین د پاره چې کوم صفت قران کې ثابت ده، کوم صفت د محمد صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې ثابت ده، او هغه اسماء او صفات چې رب العالمین ته معلوم دي او موږ ته نه دي معلوم، زمنګ په کلک ایمان له من غیر تشبیه و تأویل و تعطیل و تمثیل و تکییف.
علم د الله صفت ده، حیا د الله صفت ده، قدرت د الله صفت ده، اراده سمع بصر کلام حب بغض او رأفت او رحمت د الله صفت ده، علو د الله صفت ده، استواء على العرش، اتيان مجيء، نزول الى سماء الدنيا. الله رب العالمین د پاره وجه ثابت ده، مخ ید لاس ور ثابت ده، قدم ور ثابت ده، ساق ور ثابت ده، عین سترګ ور ثابت دي، کما یلیق بشانه. زمنګ د الله څخه څنګه خونه او مزکی زمنګ په ایمان دی. یو په خبره مولا چاته وای چې وجه ور ثابت ده نو ګیره شته کنهشته. وجه مختوي څه دا وای کله چې الله د انسان په دې ذهن تور څادر د بدعات او د رسومات او د شرکیات او د خواهشات او د دیو راولي، دا به د اسلام سپین څادر ته نوسګاریږي. وای چې د الله مخ شته نو ګیره شته کنه. پښتنو ته پوس کوو د دیلو سپیکر مخ تاسو ته د کماته وای د دیلو سپیکر مخ تاسو ته د کماته تاسو مخ سټیج ته ده کنه ده د دې دیوال مخ چاته ده ګیره شته. ما جواب دا کړو مولوی صاحب ته چې د الله د پاره وجه ده نو ګیره شته کنه شته. مولوی صاحب د مور مخ شته خو ګیره شته کنه شته ده. دا جواب سخت نه دی. الله د پاره چې وای نو بیا په تعالی خوندر کی جوابي گیر کو خو جوابي شکر کی بیا تعالی قار درځي. د تا د مور په مخ ګیره شته کنه شته، یا لنډو یا وګدا یا کم او یا غړا یا سرو یا تورا. انا لله وانا الیه راجعون. نحن السلفيون من سلفیان یو. زمون عقیده په باب د اسماء او صفات کې دا د قران او حدیث کې وی کوم عامه معنی چې بار مسلمانان کې اقه معنی دا تشبیه تمثيل نه ورکو. د الله لا شته زما استاد الله سبحانه شانتی نه دی. ګوره دریم نمبر د الله رب العالمین د علو مبارک عقیده، علو الله تعالی والسلفیون. د دې پښتو کې معنا دا ده چې رب العالمین بر دی، ذات معالی دی، صفاتونه معالی دي، کمالات مجموعه. زمونږ رب العالمین بر دی. چا فرمایلی دي؟ الله الرحمن علی العرش استوى. رحمان ذات د عرش د پاسه استوا کړی دا. استوا حقیقت دی، مجاز د چا سره نه معلوم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. تدمر فن او نصيحت د قران نه نقلي چې رب العالمین عارض ذات دی. تدمر نه پوهیږي چې د الله نه غیر د خیر والا ذات بل نشته دی. دا د قران نه موږ دا عقیده غستې ورونو. الله چیرته دی؟ الله اکبر. الله چیرته دی؟ کونړ جان زنده باد. د تا غرونه دی الله آباد. د جنت نه دی خوا بیت الله او د مدینه او د مکې نه دی خوا کونړ جان په اچا نه ورشم. کابل دی خپل کار کوي په کابل څخه. زمونږ دا کابل جان دی کنه. دا زمونږ عقیده ده. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. زمن رب د ټول مخلوقاتنا بر دی، قدرت لري الله رب العالمین چې چپکوي فرعون چپکوي او چې مدد او نصرت کوي د موسی سره کوي. دا څه قدرت والا رب. یو صحابي دی معاویه ابن الحكم السلمي رضی الله تعالی عنه. دا حدیث د دې لپاره چې الله بر دی. شرع القائد ما ویل جهاد شتو ته نشته دي. ما د خپل استاد نه تاسو کو چې مولوی صاحب جهاد شتو ته نشته خو نشته کنه چې یو شی نه دسي نه دسي نه دسي نه دسي نه دسي نه دسي نو کوم څه کې ده خو نشته کنه. وې زه خو هم چې ارزه کې ده ما تا لږ سات مخکې خپل ویل چې ارزه کې نشته تا خپل ویل خپکی ګوره زموږ عقیده ده په دې سره ورولې کو دا غزو میدان کنه ډېر خلک نه پیژنو د تعلیم ته نه پیژنو کنه. معاویه رضی الله تعالی عنه السلمی د دې یو وینځه وکانت لی جاریه ترعى غنما. یو وینځه غسته وګړي بيزي به ساتل. ما خام چې مال راوستو یو مال پکې کم دی. وی مال ولی کم دی؟ وی ورک شو څنګه په دې مخ باندې والله لکنی سکتها سکتا. یو کړنګ می تی وستلو نبی صلی الله علیه وسلم تراغه معاویه و د آدم علیه السلام بچی مکل قار بصر علی راشی تیزی وشي دا جاریه یو جنې زما مال ساتي مال ورکړه په چپېړه مې وهاله. نو فاتیت رسول الله فعظم ذلك علی. نبی صلی الله علیه وسلم دا کار خو نه غړلو. ولی مزدوران وهي ولی کشران وهي ولی بنزي وهي مال ورک شو بس ورک شو کنه. تاسو عظیم پیغمبر
کله چې وېدا ترال نبی صلی الله علیه وسلم خواته نو وای چې نبی صلی الله علیه وسلم حالت نور چې خفه شو نو ما ورته یا رسول الله افلا اعتقها ته خفه شو کده خو خيسته بیا زاره دته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وای نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ائتني بها راي ولا فاتيته بها رامي والصلاه فقال لها نبی صلی الله علیه وسلم دی جنې ته ویل اين الله اين الله الله چیرته ده کونړیان الله چیرته ده هغه خزه چې وسلفي خزه و کونړی خزه ورته فی السما اين الله فی السما الله بر ده بر اسمان کې ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل من انا ما پیژنې زه سوګم ویل انت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اق الله رسول او استاد دین دی راوړل تام کلک پیژنم قال نبی صلی الله علیه وسلم معاویه ته ویلا اعتقها پریک دا جنې پریک دا پریک فانها مؤمنه دا جنې په باب د عقیده د علو الله کی مؤمنه دا کمال والا جنې دا ذکر محمد صلی الله علیه وسلم ته د امتحاني سوال په جواب کې ولیکل اين الله الله چیرته ده ورته ویلا فی السما نو الله چیرته ده دا څوک چې وی الله په اسمان کې د رسول الله سره مینه ده رسول الله دا غد ایمان باندې گواہی ورکړي فانها مؤمنه مولشب تنوین معنا وکم دا ډیره مضبوطه مؤمنه ده د په شان د ایمان د اچام نشته ځکه په علو الله کې خلکو نقصانات کړي دا زمون عقیده د علو الله د الله رب العالمین د علو متعلق فما عقیده کې ویلو چې العقیده السلفيه في ضوء الكتاب والسنه النبويه مع اقوال الائمه الاسلاميه غد امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د شاګرد ابو مطیع نومې د البلخي دې شاګرد یو کتاب لیکل الفقه الاکبر خط فقه عقائد کې دي عقاید امام زهبي په کتاب العلو کې د ابو مطیع په سند باندې روایت کوي وې د ابو مطیع وې سالت ابا حنیفه رحمه الله عمن يقول لا اعرف ربي في السماء او في الارض دا شاګرد وې ما د خپل استاد امام ابو حنیفه رحمه الله نه تاسو کو استاد محترمه یو سړی د ایمان دعوه کوي خدا پته ورته نشه چې الله بر دی کو کوزا د دې څه حکم دی دا امام ابو حنیفه رحمه الله ته فرمایي قد كفر لان الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته دا سړی چې د دینه نه دی خبر چې زما الله په زمکه کې دی په اسمان کې دی او سره د دینه چې الله فرمایلی ما په عرش استوا کړی دا وی کافر نه امام ابو حنیفه رحمه الله خبره ده کتاب پینه غزه کې ملاویږي کله تاسو نو روپۍ به زه درکم کله راولې نو شو زه به درته کو زور زیر درته نو بیا هغه هم درته معنا پښتو کې تاسو به بګجرو نور څه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه سړی کافر ګڼي چاته چې د رب العالمین د استوا د عرش استوا ورته نه ده معلومه من سلفیان نه امام ابو حنیفه رحمه الله سلفی دی غلام ګرستانی نه هغه ویلي کلک سلفی په دنیا کې امام ابو حنیفه رحمه الله دې کني منی ما صدر الوالد چوکاټ کې کینا ما پروس کله موضوع ته ویلو کنه سنمو کون محمدیه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قد كفر لان الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته شاګرد نقل اړيږي بل ته پوسه ورواچول فقلت انه يقول دا سړی وي اقول على العرش استوى ولكن قال لا يدري العرش في السماء او في الارض استاذ محترم دا سړی مني چې الله په عرش ته خدا معلومات ورته نشته چې عرش چیرته دی اگر تو اذا انکر انه في السماء فقد كفر کوم سره چې د دې سړي دې خبرې انکار کوي چې الله اسمان کې نشته دی دا کافر دی دا فتوا امام ابو حنیفه رحمه الله لګي ویلې وکړي شیطان چې په منګه روانه ده نو په باب د علو کې د علماء اقوال دات عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله په جهميو باندې رد کولو وي حدثني ابي حدثنا شريح بن نعمان عن عبد الله بن نافع قال مالك بن انس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء الله رب العالمين د ذات په اعتبار په اسمان کې دی د علم په اعتبار کې ټول کائنات ته علم شامل دی په کائنات کې دومره شی نشته چې د الله په علم کې نه ټول د الله په علم کې امام مالک رحمه الله نو چاته پوښتنه کړو استوا د الله څنګه ده سب غصه شو سب قهر ولا راغی او ولا الکیف غیر معقول کیفیت چې څنګه ناشته څنګه د امن ته پته نشته
ابي فرمر والاستواء منه غير مجهول استواء مجهول نه ده غیر مجهول ده عرش باندې استواء کړی ده استیلا نه ده ګور استیلا دې چې ما تمټو زده نه مخکې شم بل څه معبود نشي چې الله ته مخکې شوی ابي فرمایل والايمان به واجب فاستواء على العرش باندې او علو باندې ایمان واجب ده والسؤال عنه بدعه او د دې په باره کې چیړ چال کول او بحثونه او مناظره کول یو خو نفس مؤمنانو ته عقیده وړاندې کول دغه قرآني منهج ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم جرأت ندی قربان شم ای شیخ جمیل رحمان سیب د غیرت ندی قربان شم قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم جذب الله در کړي د پزړونو بادشاہي کړي دعوت کې دې اثر دې بیان خ اثر کړي دعوت کې دې اثر دې بیان خ اثر کړي مین یې په پاک دین دې محبت ندی قربان شم مین یې په پاک دین دې محبت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم جرأت ندی قربان شم ای شیخ جمیل رحمان سیب د غیرت ندی قربان شم قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم راغلی په باطل ته یو طوفان یې ګران شیخا زمری غوندې ولاړ په هر میدان یې ګران شیخا زمری غوندې ولاړ په هر میدان یې ګران شیخا داعی یې د قرآن حدیث دعوت ندی قربان شم داعی یې د قرآن حدیث دعوت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم جرأت ندی قربان شم ای شیخ جمیل رحمان سیب د غیرت ندی قربان شم قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم کونړ پتا آباد رب دې بچل هر ظالم کړه ای ربا حفاظت زمون د هر عالم کړه ای ربا حفاظت زمون د هر عالم کړه کونړ کې شروع کړی د مهنت ندی قربان شم کونړ کې شروع کړی د مهنت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم جرأت ندی قربان شم ای شیخ جمیل رحمان سیب د غیرت ندی قربان شم قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت ندی قربان شم ای ربات یې وکړې حفاظت په هرې خوا کې ای ربات یې وکړې حفاظت په هرې خوا کې حسن درته نیولې دي لاسونه په دعا کې
حسن درتانی ولید لاسنا په دعا کی قلم مستا صفات کوي خدمات نه دی قربان شم قلم مستا صفات کوي خدمات نه دی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت نه دی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت نه دی قربان شم جرأت نه دی قربان شم ای شیخ جمیل رحمان سب د غیرت نه دی قربان شم قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت نه دی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت نه دی قربان شم په حق باندې روان یې د جرأت نه دی قربان شم